کنیډا کومه طاهره افضل چې ده په کنیډا کې چې کومه پاتې کېږي هغې جان حبیب ته څه ویلي دي کراره جواب یې ورکړی او داسې جواب چې ټول به ورته حیران پاتې شي دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې څه یې ورته ویلي دي اوس جان حبیب له څه پکار دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه وئ ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده جان حبیب چې کوم رالګېدلی و د علي شامور نه پرېږدي د علي شامور پسې قرآن مجید راغستی او سورت یاسین راغستی و چې یاره د خدای خاطر وکړه جان حبیبه زما نه قلار شه زه د په دې قسم دیروم چې دا زما ویډیو نه ده کنې زه به د اپایې په وړاندې خپل ځان ولمه او د دې هر څه ذمهوار به جان حبیب وي حبیب د دې ادارو مخامخ ځان ولمه زه به ځان ولمه د دې ادارو مخامخ جان حبیب یعنی جان حبیب اوس په کنیډا کې چې کومه طاهره افضل پاتې کېږي یقینا هغې به بار بار تاسو ویډیوګانې ګورئ چې کله به ټوکمار ویډیو کې کله به بیا طاهره افضل په کنیډا کې پاتې کېږي د پاکستان د یا د افغانستان د دا پته نه لګي د هغې شارټ کلیپس تاسو وګورئ چې یار جان حبیب ته څومره دماکه خیز جواب ورکړی دی دا کلیپس وګورئ بیا راځو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ جان حبیب تا لحاظ سره دا ته ښه کار کوې धमकियाँ न माने ख़ुद समय तो धमकी वर के वल्ला 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 तो दे मुल्क के वे कना दलता न जानबी दाखबे बबीदार मान दिया पुटकड़ी वे पास تاسو د دې دغه کلیپس چې کوم دی وکتو چې یاره دا جان حبیب ته لګیا دی چې یاره بوډا خورې او که چېرته ته په دې کنیډا کې وې یا زه دغلته وې وغیره نو خپې به دې بیا ځوړندې وې های 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 جان حبیب ته دا ویډیو ورورسوئ دا ویډیو ته ورورسوئ چې جان حبیب ته پته ولګي چې یاره په ما پسې یو جینۍ روسټ وکړو مطلب دا دی په ما باندې یو جینۍ روسټینګ وکړو او زما باندې داسې خبرې وکړي چې یاره خپې به له اوچتې کړمه مثال په طور باندې خپې به دې ځوړندې کړم څومره خبرې ورته وکړي او دا د څه دپاره چې یاره ته د سونیا شاه نه قلار شه یعنې د علي شاه 007 د مور نه قلار شه نو جان حبیب کاکا ته مونږ دا وایو چې د خدای خاطر وکړه د رسول خاطر وکړه په دې بوډا ځان باندې په دې دومره بوډا ځان باندې ستا سره نه جیل خوند کوي نه ستا سره عدالت خوند کوي نه د سره پولیس ګرفتاري خوند کوي نه ستا سره دا ویډیو وغیره دا د سره هم خوند کوي دا ویډیو د سره خوند کوي خو د اخلاقو په دایره کې دننه دی به ډرق وایي یاره تاسو د سونیا شاه ده وبخاندې د کاپیر زویه دومره بوډا دی یقین وکړئ ملګرو دا ډېر د عمر سړی دی خو که چېرته ده دا ګیره پرېښوه نو دا ډېر د عمر دی او د علي شامور ته مونږ دا پیغام ورکوو چې یاره تا چې کومه جړا کړې ده یقینا مونږ ستا سره په دې کې افسوس اظهار کوو خفه یو در سره خو چونکې څه وکړو چې دا بوډا کم دی افسوس اظهار د سره مونږ په دغې وجه باندې کوو چې یاره یو خو زنانې بل ده چې جړلي دي په قرآن پاک کې لاس ایښودی دی دغې بوډا ته زموږ خواست دی چې د دې طاهره افضل د دې روسټ نه ویرېږه د دې نه لږ شرم وکړه ظالمه لا والله والله ته دې ملک کې وې کنا دلتا نه جانبی داخبه ببیدار مان دی پټکړی وې پاس ستا سره منم چې یاره ملګري په سایډ وي خو دومره ملګري د سره هم په سایډ نشته او چې یو کس په قرآن مجید یا په سورت یاسین وغیره باندې لاس کېږدي نو بس د هغې نه بیا بله خبره نه وي او څنګه چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې مو وې چې هغه ویډیو د علي شاه د مور نه وه او مونږ چې کوم ملګرو ته سینډ کړې وه بلکل ما سینډ کړې وه تاسو ته ما صرف په دغه نیت باندې سینډ کړې وه چې دا د علي شاه مور ده که نه ده نو په هغې کې 90% خلکو چې کوم دی وې دا د علي شاه مور ده او ډېرو ملګرو وې دا د علي شاه مور نه ده اوس چې دا کومه ویډیو یقینا دا تاسو ته ما صرف دا ښودل چې یاره په جان حبیب باندې خلکو اوس راکې باسل ده دا کمې نه بعد کله چې د علي شاه مور وې زه خودکشي کومه د ادارو تر وړاندې ځان علمه خو بیا به تاسو داسې نه وایئ چې سونیا شاه ځان دې ولې مړ کړ خیر تا ته څوک داسې ویم نه چې یو کس ځان مړ کړي خواستې مړي بیا تا ته څوک څه وایي چې ځان بهر الله دې خیر وکړي نننۍ ویډیو چې کوم دا د دغې پورې و چې جان حبیب پورې دا ویډیو ورورسوئ چې یاره په تا باندې طاهره افضل روست کړی دی څه جواب وله ورکړه طاهره افضل له جواب ورکړه